د انبیو او د پیغمبرانو او د رسولانو د ورکوټوالي جون هم د خیر او د برکت راغلی وي. او ما په دې باندې تاسو ته یو ځل دوه درې حوالې درکړې وي. هغه حوالې دا وي چې زمونږ د عقیدو یو کتاب دی، مونږ ورته موافق، مونږ ورته مواقف او شرح المواقف او مقاصد او شرح المقاصد د علامه تفتزانی وي. شرح المواقف دا د سید شریف جرجانی کتاب دی، دا ډېر لوی عالم دی، دا زمونږ د علم العقیدې ډېر لوی عالم تیر شوی دی. او دویم نمبر کتاب د علامه تفتزانی صاحب دی. تفتزانی د عالمانو په منځ کې او د طالبانو په منځ کې د ډېر لوی قوت والا سړی دی. علامه تفتزانی نوم ځان سره عالمان، قاریان، حافظان دا یاد ساته. تفتزانی قوي سړی دی. تفتزانی په عقیده کې ډېر قوي سړی راغلی دی. تفتزانی په عربیت کې ډېر لوی قوي سړی راغلی دی. یاره داسې یو علم نشته چې هغې کې د تفتزانی تصنیفات نه وي راغلي تر دې حده پورې چې 40 النوویه ورته ویل کېږي، د هغې یو شرح هم ما سره شته. دا د حدیثو په ممارست باندې دلالت کوي د تفتزانی. خو اصل علم د تفتزانی دا حنفي دی. بعضې خلک وایي دا شافعي دی، ډېر خلک وایي دا شافعي دی. خو د نبراس حواشیو نقل کړي دي طالبانو مولیانو ته ځای خیم. د نبراس حواشي د برخوردار ملتانی د ابن نجیم د دې ټولو رائدان د مخ خپله رائدانه چې دا حنفي راغلی دی. یو فتاوی له دغلته پرته ده، فتاوی الحنفیه په نوم سره د علامه تفتزانی رحم الله فتاوه ده او نوم یې فتاوی حنفیه ده. نو زما تحقیق دا دی چې تفتزانی حنفي دی او سید شریف جرجانی خو متفق حنفي دی. هغې کې د چا قول نشته چې دا شافعي المسلک راغلی دی. خو په عقیدو کې مونږ ټول یو ځای دا یاد ساتئ ښه. مونږ چې کله ویو اهل سنت والجماعت، نو د اهل سنت والجماعت نه 5 ډلې مراد وي: حنفیان، شافعیان، مالکیان، فضلاء الحنابلة او غیر غالی محدثین. اهل الحدیث نه غیر غالی محدثین. محدثین تاسو نو چې دا مقلدین دي ښه، او خو غیر غالی چې په اعتقاداتو کې تجسیم ته نه تلي هغه محدثین. دا ټول اهل سنت والجماعت دي، خاص کر خصوصا د څلورو مذهبونو خلق دا اهل سنت. کو شافعیانی نو زمونږ رونه دي، که مالکیانی نو زمونږ رونه دي، چې غیر مجسمه او مجسمه حنابله وي نو هغه زمونږ رونه دي. نو مونږ چې کله ویو اهل سنت والجماعت نو مراد د اهل سنت والجماعت نه څلور مذهبونه او څلور امامان دي. نو تقریبا د ټولو دا اتفاق دی چې سید شریف جرجانی دا حنفي دی، په دې کې د چا د شافعیت قول نشته. دې دواړو یو ناشنا مسله ذکر کړې ده. مسله دا ده چې هر پیغمبر د پیغمبرانو مخکې ولی وي، بس خبر اخلاصه کړې ده. اسانه ده. دا ناسانتیا یو کړی د تاسو ته پته نه لګي. دا کوم مولیان صاحبان چې صرف د دې کتاب نه خبر یو اخوا دې خواني خبر، هغه ته ډېر لوی مشکلات دي. اخوا دې خوانه مراد چېرته بزرګانو سره نیز ناس، چېرته اولیو سره نی ناس، ډېر لوی قصې دي که نه. نو دا خو یوازې کتاب نه دی که نه، نو جنجال دا یوازې کتاب نه دی. جلیبی به که دا یوازې کتاب و که نه، نو ابن سینا به د علم په ذریعه باندې تللی و، الله ته به رسېدلی و. او فارابي او کندي به د علم په ذریعه باندې رسېدلی و الله ته. خدا یوازې کتاب نه دی، دا عمل هم غواړي، د بزرګانو ناسته غواړي، ادب غواړي، ډېر اشیا چې نه راجمع کړي. نو الله تعالی د انسان په دې زړه کې یو نور ور واچي. د هغې نه مونږ عبارت په سکینه هم کوو، ایمان هم کوو، سکینه هم کوو، فیض هم ورته ویو. نو خبره مې دا کوله دا کوم قوي الاستعداد علما چې دي، بس یو داسې ټکي ووایي چې د هغې د وجې نه ډېر لوی خیر پیښ شي امت ته. لکه په دې کې علما اختلاف ساتي چې دا پیغمبران مخکې د پیغمبرانو په کوم دینو او پیغمبرانو چې عبادتونه کول نو په کوم
څلوېښتو کالو پورې پیغمبر ته پیغمبري نه میلاویږي، نو ده به څه کول؟ څلوېښتو کالو پورې پیغمبر ته پیغمبري نه میلاویږي، نو ده به څه کول؟ او بیا خصوصا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لحظه د الله د یاد نه غافل نه دی پاتې شوی، نو بیا به څه کول؟ نو څوک وایي پړه کې به وله الله تعالی خبره واچوله، څوک وایي په فطرت باندې راغلي وو، څوک وایي په دین د ابراهیم علیه السلام راغلي وو. دا تاویلات بعیده دي. په دین د ابراهیم علیه السلام، نو د دین ابراهیم علیه السلام په دغه وخت کې چا خولی رسول الله صلی الله علیه وسلم. زما پرې خبرو رسې بس یو ډېر ښکلي لفظ استعمال کړه جان نه به خلاص شي، لکه څنګه چې سید شریف جرجاني استعمالوي، وایي هر پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې ولی راغلی دی، بس خبره خلاصه. نو هر پیغمبر چې د پیغمبرۍ نه مخکې ولی شو، نو زمونږ په دې کلي کې او پاکستان کې خو اولیاء مسلمانان دي. هسې خبره کوم پوهېږې، دا د دغه نه وی، د عکس نه وی، دا نه چې اولیاء وي او نعوذ بالله من ذلک کفر او شرک کې مبتلا شي. کفر او شرک او ولایت نه جمع کېږي. کافرانو کې اولیاء نه وي، دا عقیده یاد ساتئ. مشرکانو کې اولیاء نه وي، دا عقیده یاد ساتئ. نو چې په کافرانو او مشرکانو کې اولیاء نه وي او انبیا اولیاء شو، نو یو د کفر نه پاک شو، یو د شرک نه پاک شو. په دې خبرو نه مارسه انبیاء باندې چېرته شرک نه راځي، انبیاء باندې چېرته کفر نه راځي، زمونږ دا اعتقاد دی. انبیاء باندې په یو لمحه کې هم شرک چې قلبي شرک راغلی وي، او کفر چې قلبي کفر راغلی، دا چېرته هم په انبیاء باندې نه تاریکېږي. او په وخت د الکوانو کې هم انبیا چې کله تمیز ته ورسي، تمیز په معنا د دې سره چې خبره باندې انساني طبیعت مناسب سره کله پیښ شي، نو بس دغه وخت نه د دوی د ولایت او د بزرګۍ زمانه شروع شي. نو چې پیغمبر یو نو ناشنا غونتی کار الله د لاس نه صادري، هغې ته مونږ په خپله شریعت کې مونږ په خپله اصطلاح کې معجزې وي، او چې ولی وي نو د هغه نه یو کار الله کله نا کله صادري چې هغې ته مونږ په خپله اصطلاح کې کرامت وي. کرامت کاکانه کرامت. نو کرامت چې کله صادریږي، دا د مرګ نه پس هم وي او د حیات کې هم وي او ممات کې هم وي، اختیار سره هم وي، غیر اختیار سره هم وي. دا نه چې په حیات کې وي او په ممات کې نه وي، نه. زمونږ اعتقاد دا دی، او د شلګونو کتابونو نه واقعاتو نه او د اعتقاداتو نه صراحتاً دا مونږ ثابتو، لکه څنګه چې شروع د بدل الامالی نقل کړي دي چې کرامات الاولیاء هم په حیات کې وي او کرامات الاولیاء هم بعد د وفات نه وي. دا د یوه شوه، کله نا کله اختیاري وي، کله نا کله غیر اختیاري وي، دا د دوه شوې. نو د انبیاو نه کله نا کله په ورکوټوالي کې داسې ناشنا حالات راشي چې انسان حیران شي. لکه د دې په قرآن او په حدیث کې نه ماخذ سره نن سبا په خلکو کې دا مرض روچت شوی دی. قرآن کې وخایا، قرآن نه کنه، مونږ هم ته قرآن وي، دا شی قرآن کې وخایا. نو د دې په قرآن او په حدیث کې ماخذ څه شی دی؟ د دې په قرآن او په حدیث کې ماخذ د حضرت عیسی علیه السلام کلام او تکلم راغلی. حضرت مریم علیه السلام باندې خلکو تهمت ولګاو، او تهمت چې کله ولګېد، نو علما وایي کم ماشومان دي چې هغې خبرې کړي دي. نو کومو ماشومانو چې په ورکوټوالي باندې خبرې کړي دي، هغې کې د علماء اختلاف د شرح و شفا کې خفاجي لږ ډېر کړي دي، او احادیث او آثارو کې چې راځي هغه لږ کم دي. خو چې اتفاق په چا باندې راغلی دی، نو د جریج ماشوم، جریج خو پېژنئ که نه؟ جریج پېژنئ؟ بني اسرائیلو کې یو سړی و، بزرګ سړی راغلی او ځان له یو خانقاه جوړه کړې وه. مور یې راله جریج ته اواز وکړي، جریج ول اواز ورنه کړ. نو بس مور کله موري وایي زه خدای دې وشرموه، همداسې الفاظ، زه وایي خدای دې وشرموه. چې کله مونځ کې نو مور له به اواز ورکې که نه ورکې؟ نو فرض مونځ باندې چې ولاړې او هسې د مور چغې وخي، نو اواز مو ورکوه. پوهېږې که نه؟ هلکه پلان کې اسلام خانه او هسې چغې وخي، تا ته پته ده چې کټ کې ناسته ده او څه تکلیف ورته نشته، نو اواز مه ورکوه، فرض به نه ماتې. خو که چېرته دې ولیده چې مور دې روانه ده، نظر یې نه لګي او کور ته کوي دی،
او امسا ټکه ټکه کوي او وایي لکه اسلم خان او کوی ته ور روانه ده موږ پرېږده ورمنډه کا څه خیراتونه اوس خاتونه مو پسې اوس 3 ورځې کې په حلال کېده غریبتیا راغلې ده او تاسو چې بغیر د افغان حلال کې بیا الله بخیم نه ګوري دا یاد ساته نو دا به څه تکلیفونه راغلي نو ورمنډه که زر وایي بیا کېنه نو فرض مونځ به ماته په هغه وخت کې چې مور درته چغه وخي او احتمال دی چې دا مور دی الله نکي الله نکي الله نکي څه تکلیف کې مبتلا ده زما په خبرو پوهېږې تکلیف کې مبتلا ده ګوته یې څه کې ګیره شوې ده ورکې چېرته سپی ورپسې شوي دی الله دې نکي پکې یې لګوه هغې کې ګوتې نښتې ده دا خبرې ځان سره یاد ساتئ نو بیا به فرض مونځ پرېږدی دې له به ورځئ او چې نه هسې چغې وي او فرض مونځ باندې ته ولاړې او دا هسې چغې وي نو بیا فرض مونځ مه ماتوه نفل به ماتی اشباع و نظیر لیکلی دي نفل مات کا خیر دی ګورې هر هغه وخت کې به نفل ماتی چې ګورې دا چېرته میاشت کې یو اواز وکړي یا کور کې بل څوک نه وي یا میاشت کې چېرته اواز وکړي اوس کو چېرته مور دی داسې لږه روانه ده د سره او پته ده چې سړي خو ملا دی وایي چې یاره نفلو ته دا زوی نه پرېږدم او ته په نفل ودرېږې هغه ته وایي پلان کیا ته بیا نفل ماته ته بیا په نفل کې ودرېږې هغه ته وایي پلان کیا بیا نفل ماته بیا د هغه نفلو جواب هم نشته ګورې ښه په هر حال دا شرعي مسلې دي اخوانه زه نو جریج راغی ناستو مور ورپسې راله جواب یې ورته کوي جواب یې ونه کړي زه د الله دې وشرموه جریج داسې خشتو دا پیران او دا طالبان لږ غوړې زیړې خوري نو خشتی ځکه په موږ پسې خو دا پراپیګنډې خلک کوي دوی هسې دا تور تور مخونه سقاوالو نیولي دي نو موږ ته وي دا پیران غوړې زیړې خوري دا مریدان ولې زورونه کوي او دا مریدان ولې مالش کوي د مریدانو د مالشو د لاسه خو زمونږ دا د خپې خرابې چې لاس راله راوړي ټول کارم خراب نو خبره مې دا کوله بس پیر صاحب داسې جوړی داسې سپین رنګ یې غونتې ښایسته داسې یو زنانه وه هغه پې میینه شوه یو ځل ور راله مطالبه بد ته وکړه ناکاره مطالبه ته وکړه هغه وی نه بیا راله خبره چې ولو نه منله هغه وی ګورم به سره بس لاړه یو شپونکې غونتې هغه سره زنا وکړه او ګېډې راله او ګېډې چې راله او خلکو راګیره کړه وی چا کړي وی هغه پیر صاحب چې ناست دی خانقاه کې هغه و ته کور یې روان شي دا دې څه وویل پیر صاحب مبارک بس خلک راله پیر صاحب یې د خانقاه نه راوویسته خانقاه ولا روانه کړه او دې وجه وی یاره یو 2 رکعاتو نفلو ته خو مې پرېږدی که نه که ستاسو خوښ وي چې 2 رکعاته وکړم یو 2 رکعاته نه 10 رکعاته خو وکړه چې څنګه یې 2 رکعاته وکړو د بخاري حدیث دی وی 2 رکعاتو او 10 ته مې پرېږدی نفلو ته نو چې او 10 یې وکړو نفل یې وکړو دا ماشوم خو ما لږ راولې ماشوم د یو ورځ د 2 ورځو ماشومو چوپې به چې داسې وکړي د چا بچې خلکو پسې شروع وایي د تاسو ګوره دینه فتح الباری او عمدة القاری لیکلي دي چې کرامت کله اختیاري وي کله غیر اختیاري یا په خپل وته وی ری ولا ماشوم را ولا خو اختیار یو کنه چې اختیار یې نو سلی ونه چې وته وی چې ماشوم را ولا دا څه اسانه خبرې دي وی دا ماشوم را ولې د یو ورځې ماشوم دا چې چوفي پیوک فنفح على وجهه ومخ باندې ولا دا چې دا چا وی کلمې ویله شهادت او زه د هغه پلان کې شونکي زوی راغلی مستاز زوی نه مداده چې تهمت کوي استاد زوی نه راغلی نو پته ولګېده چې یو دغه سړي خبرې کړي دي د ماشوم باندې نور هم ډېر راغلي د یوسف علیه السلام ماشوم هم تاسو ته یاد د یوسف علیه السلام ماشوم هم خبرې کوي او د هغې سره عیسی علیه السلام خبرې کوي سب زما په زنانو کې حضرت فاطمه صاحب او حضرت مریم علیه السلام سمې خوښې دي دوره مې خوښې دي که نه زه تا ته ویلی رشي لکه دا ډېر د تکلیف وخي که نه چې سړی داسې په زنا متهم شي او ماشوم یې راغستی وي د هغې غریبي څه قصور و جبرائیل علیه السلام راغلی هغه پېغله وه د 14 د 15 کالو ماشومه وه او د زکریا علیه السلام سره ناسته وه د پلار راغلی او په پلار یې ځان له قبول کړي او ملائک پر راتله رزق به ور راوسته جبرائیل علیه السلام راغی ګریوان یې ولې اوچت کو چوف یې پکې وکړو الله ماشوم پیدا کړ دې کې د هغې غریبي څه کلتور پس چې کله صبر وشو بیا نه ماشوم یې راواغسته او دې کلي ته راله
بس سوچ کوه دا ډیر زیات ګران کار دی کنه، ډیر ګران چې د 14-15 کالو جنې وي او ماشوم راوالي او د تنګي کې روانه شي او دا خلک ورپسې لو باسي، دا ډېر زیات ګران کار دی. د دې سیند ته سوچ وکړه تا ته پته ولګي. خلک وایي داسې دي، دغه مریم ده. چې خلک وایي زبرګه ده، ابداله ده، ولیه ده، دغه ده، د ماشوم ته ګوره نعوذ بالله من ذلک په زنا کې مبتلا شوی، د زنا نه حمل شوی دی، د زنا نه ماشوم راوړی دی، دا ولیه ده. په جبرائیل علیه السلام ته مخکې ویل وي سپنوی، بس موقع چې کله راجمع شو وی درو وی دا ماشوم به وینا کوي. خلک دی وی ماشوم به وینا کوي. بس هغه کلام شروع انی عبدالله آتانی الکتاب، زه د الله بنیاده مې مالا الله کتاب را کړی دی، زه به د الله د طرفه حجت یم او زه د الله د طرفه روح یم. نو ګوره ماشوم دی او خبرې شروع کړي دي. نو چې ماشوم دی او خبرې شروع کړي دي نو کله ناکله د انبیاو نه د ماشوموالي په حالت کې نه کله ناکله داسې څه خبرې راشي. دا د اولیاو نه هم کېږي، مونږ یې منو که څوک نه مني، خدای د کور د میردین جومات کې زه بوډا شوی یم، بوډا خو نه یم انشاءالله خواسوي، خو زه به درته حق ښیم. یاره که ما تاسو ته حق ونه خو ما د الله تباه کړي، صفا خبرې ته کوم. که قصدن مې درته حق ونه خو او نه د چا د یارې نه پټوم، بس اوس به مې د دې خولې نه څه وځي، نه د چا د یارې نه پټوم. کوم ما حق د چا د یارې نه پټ که که نه، او ما حق د چا د لالچ د وجې نه پټ که، نو ما د الله تعالی په قیامت کې تور مخ پاس. زه به تاسو اوم دام یاد ساتئ، که ستاسو خوښي که نه خوښ هسې خبره کوم. کله ناکله به داسې یو مسله زه وکړم چې ما ته به حق ښکاري د ما د علم مناسب، ستاسو په رواج کې به سمني، ستاسو په مزاج کې به سمني، هېڅ کار مې ورسره نشته. که ستاسو خوښي که تاسو خوښه نه او تاسو پې پوهېږئ که نه پوهېږئ او که مولیان په اعتراض کې خو زه به ته حق وایم او دا الله طاقت راکړي چې بیا به یې ته ثابتوم هم انشاءالله. دا هم یاد ساتي، بیا به یې درته حق ثابتوم، په قرآن به ثابتوم، په حدیث به ثابتوم، په اثارو د فقها به ثابتوم، په کلام به ثابتوم، د علماء دیوبند په کلام به درته ثابتوم. نو ما یو مسله کړې حضرت خواجه بختیار کاکی سے مور راوسته، کتابونو ټول لیکلي. مور چې کله راوسته بختیار کاکی سے مولا صاحب حافظ صاحب ته کېنو، وی بچیا شورو واچوه که نه، وی وا بسم الله کا حفظ کوم. نو مولا صاحب ته شورو واچوله، دا الحمدلله نه یا دا الف لام میم، وی نه جی لږې مخکې شه 15 نه شورو واچوه، د سبحان الذي اسرا نه شورو واچوه په حفظ باندې. وی ولې دی 15 سره بس کوي؟ دا 15 بارې د مور په ګېډه کې ما د مور د تلاوت نه زده کړي دي، کتابونو لیکلي دي. اوس بیا به ته وایې چې وایي کتاب خو لیکلي دي خو نور چا پکې څه شته، او دا مې د لرې ایستلي، دا مې درته ووایي چې خبره به دله انشاءالله په دلیل ویمه. ساوي لیکلي دي، تشریح یې کړې ده په شرح د جلالین کې چې مخکې د نزول د انجیل نه عیسی علیه السلام د مریم علیه السلام په ګېډه کې تورات او انجیل حفظ سره یاد کړي وو. ساوي به تاسو راواله، قوي ترین عالم دی ساوي لیکلی دي تورات خو نازل شوی په موسی علیه السلام، د دې تلاوت په حضرت مریم علیه السلام کو، او انجیل خو را نازلېدو په عیسی علیه السلام. نو د تورات او د انجیل حفظ عیسی علیه السلام د حضرت مریم علیه السلام په ګېډه کې نه کړی و چې کله پیدا وګور ته به وایې چې لکه دا څنګه د قرآن نص پې دلالت کوي. آتانی الکتاب مال کتاب را کړی دی. بیا احادیثو کې راځي چې کله مریم علیه السلام راواستو خبره یې کوله نو په دغه وخت کې د انجیل او د تورات تلاوت وکړو. حدیث دی چې د انجیل تلاوت یې وکړو، د تورات تلاوت. نو چې د انجیل تلاوت کې او د تورات تلاوت کې ممکن چې تا ورته ښودلی نه که نه یاد یې وکړه، یاد یې مجموع الزواید تشریح کړې ده چې قرأت تورات و قرأ الانجیل، قرأت یې د تورات وکړو، قرأت یې د انجیل وکړو. نو چې قرأت ته د یو ورځې ماشوم د تورات کې او د انجیل کوي او بیا خبرې کوي، خو یاد یې وکړه. دغې وجې نه ساوي لیکلي دي چې د تورات حافظ او د مور په ګېډه کې
او د انجیل حافظ او د مؤمن چې موږ بیا بختیار کاکی صاحب له ثابت ولوي دا کوپر شو څه شو یک کور دی روان شه د سنه خبر نه کتاب د سره نشته پیګې په نه دماغ ریکار نه کوي فضل چې د ته یو आवाज وکړي چې تروړه راوړه نو درې ورځې د دماغ خراب نو ستا به څه دماغ کار وکړي موږ خو د دې اشیاو نه الله مبرأ او پاک پیدا کړي اسماني رزق د مریدانو د لاسه راځي خورو یې څه خبره کوم تاسو سوځئ خدای مبارک نه کړي چې څنګه سوځئ ښځې درته یو ځل ووایي چې تروړه راوړه پیر صاحب درې ورځې دماغ خراب وي نو ستا په دماغو کې او د پیر صاحب دماغو کې فرق او ستا په دماغو کې او د پیر صاحب دماغو کې الله فرق اچولی دی نو چې اچولی دی نو ته اوس ولې د هغه سره مقابله مقصد مې دا دی چې بعضې کرامات الله تعالی د انبیاو نه په صورت ته ماشوموالي قبل د نبوت نه جاري کړي چې دې ته فقها او مصطلحین د اصطلاح ارحاسات وایي د حضور صلی الله علیه وسلم د لاس مبارکونه په ماشوموالي کې بعضې داسې ناشنا خبرې راوتې چې حیران بشي روایاتو کې راځي وایي موره بیا ورسره روانه وه یو د تمام نقل کړي چا دي حجة الله على العالمین فی معجزات السید المرسلین کې علامه نبحانی نقل کړي دي او نبحانی نه چا نه نقل کړي دي د دلائل النبوت د بیهقي نه نقل کړي دي او په خپل سند سره نقل کړي دي کار د بیهقي دا چې سند خپل دی دا چې وایي رابطان بیت الله کې نو حضور صلی الله علیه وسلم ورکوټه د 3 کالو ماشوم خو طبيعي لحاظ سره ما دي خبرو ته سوچ کوي یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ذاتی شخصیت ته پیغمبر یو طبيعي لحاظ سره ولې تاسو خیال چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړ څنګه پیدا شو نو په قدمونو باندې شروع شو نه طبيعي لحاظ سره څنګه چې عام ماشوم پیدا کیږم داسې یو نو ما په خبرو پیګه طبيعي لحاظ پیژنې څنګه چې عام انسان وجودي څنګه چې عام انسان وجود نو څنګه د عام انسان وجود چې د الله پیغمبر پیدا شو نو بس سیده قدمونه واغستل نه غوري طبيعي لحاظ سره پی خوړلي دي طبيعي لحاظ سره د عام انسانانو په شانتي کال یو نیم کې تلل زده کړي دي طبيعي لحاظ سره په اول 2-3 کالو کې د دنیا په دې امور باندې لکه څنګه چې د ماشوم دماغ کار نه کوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشوم والی په لحاظ سره د بعض اشیاء متعلق په تپوس کو چې ماشوم د سره بابا دا سره بیبي دا څه شي دا بوتان وې داسې دي وې دا پلان کې دي دا لات دا منات دا عزار نو دا سره روانو حضرت امینه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو یو بوت تو درېدل امینه صاحب چونکې دغه وخت کې نبوت نو د شرک عامه زمانه و ده زمانه مناسب سره امینه صاحب هغه ته سجده وکړه وې تم وټټ شو حضور صلی الله علیه وسلم چې څنګه نیتو کا معشومو جبرائیل علیه السلام راغی دا سټ مبارک او سر مبارک دا سی ولونی او بیا روایتو کې راځي چې څنګه نظر دی بوت تو کړه غبوت را پریوته سردلان دی را پریوت ما چوي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد دا کرامات دي د ورکوټوالي ارحاسات دي قبل د نبوت نه چې دا بیا وروسته بدلیږي بعد د نبوت نه په چا باندې په معجزاتو باندې دا ناشنا کارونه رالل د حضور صلی الله علیه وسلم د لاس مبارکونه تاسو سوچ وکړئ چې په دې تنګي کې داسې یو ماشوم الله پیدا کړي اسی خبره کوم چې په دې تنګي کې نه په دې ټولې 400 کې داسې یو ماشوم الله پیدا کړي چې ناشنا کار توشي نو دا خلک به بیا متوجه وي که نه وي لکه یو ماشوم بیا الله دې نه کړي ورته ورپرېوته او جمدې ته راووته دا ټول پاکستان بوله راځي که نه راځي وایي نو خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات بابرکات ته متوجه شو چې نه دا خو څه ناشنا کارونه د دې ماشوم نه کېږي اوریځه ولاړې د په سر باندې بوت ته چته سجده نه کوي بوت باندې چې نظر ولګي راپروزي نور ډېر کارونه زه به بیا نور کویم د ورکوټوالي معجزات داسې چل دی نو خلک متوجه شو نو چې خلک متوجه شو نو یو فضا جوړه شوه او د هغه فضا د وجه نه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو 2 القاب مخکې د دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر نو خلکو ورکړ یو د امین او یو د صادق امین او بل څه صادق امانت کې خیانت نه کوي او دروغ چرته نه وي نو چې په ټوله معاشره کې په امین او په صادق باندې مشهور شي نو خو اصل نه مشهورېږي څه خبره یې که نه هغه اشیاو ته مونږ د پیغمبرانو ولایت وي دعا وکړئ وخت ناوخته لري یا الله تعالی رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب کړي تکلیف مصیبت هم په امان کې وساتي د دواړو جهانو خیر او برکات راکړي د دواړو جهانو شرونو نه آفتونو هم په امان کې وساتي ګرمي کمه کړي یا الله پاکه
یا الله پاک دې وطن ته خیر پېښ کړي دې ولس ته خیر پېښ کړي یا الله تعالی د دې عام ولس ژوند ښه کړي د تکالیفو نه په امان کې وساتي وصلی الله یا الله ما ته هم دعا وکړي چې الله ما جوړ کړي یا الله پاک دویم جوړ کړي بیماران ټول جوړ کړي وصلی الله